نن د اورونې په مهال د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق د حکومتي چارواکو متضاد بیانونو باندې نیوکه وکړي او د دوی نه وضاحت وغوښتو. چیف جسټس وویل د حکومتي چارواکو متضاد بیانونو ټول کام پریشان کړی دی. چیف جسټس وویل د انټرنیټ روکېدلو نه صرف کاروبار اغیزمن شوی بلکې مخ په وړاندې تلونکي فریلانس ټولنه هم اغیزمن شوی ده. مشر قاضي د حکومتي چارواکو په ځوابونو غوسه ښکاره کړه او نور اورونه د ستمبر 3 نیټې پورې وځنډوله. जवाब नहीं पेश कर सके. उन्होंने जो एक जवाब पेश किया था अदालत में उन्होंने حکومتي چارواکو کره جواب عدالت ته ورنکړی شو. دوی عدالت ته وویل ړومبی په سمندر کې 2 انټرنیټ کیبلي یا تارونه کټ شوي وو او پرون شپه یو بل تار کټ شوی. خو عدالت پوښتنه وکړه چې صرف یوازې زموږ تارونه ولې اغیزمن کیږي او د دې بحالي او سمول د چا ذمہواري ده. ایمان مزاری زیاته کړه. هغه عدالت ته وویل کچره د سمندر دننه تارونه اغیزمن شوي نو د دې نه د واتس اپ ځانګړي اپ بنیادی کار ولې اغیزمن کیږي. د انټرنیټ کارکردګي اغیزمن کېدل صرف په سمندر کې دننه تارونو سره اړ نه دي. د پاکستان کاروباري حلقې او د انټرنیټ خدماتو ورکوونکي ادارې وایي چې حکومت د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو د څارنې او مخالف اوازونو غلي کولو لپاره ګامونه پورته کوي چې لوجې انټرنیټ په دمه شوی دی او داسې ګام د هیواد اقتصادي بیا رغونه په خطر کې اچولې ده. پاکستان بزنس کونسل هم خبرداري ورکړې چې د انټرنیټ روکولو او مسلو لوجې ملټي نېشنل کمپنیانو د پاکستان نه خپل دفترونه بهر هیوادونو ته انتقالول پیل کړي دي. سیاستوال هم د حکومت د ګام باندې سختي نیوکه کوي. دا ډیجیټل رائټس باندې ډاکه ده، دا فریډم اف پریس باندې ډاکه ده، دا فری سپیچ باندې دا ډاکه ده، دا د دستور نه بغاوت ته او دا سنسرستان د پاکستان نه جوړول دي، دا جبرستان د پاکستان نه جوړول دي او دا د دې په نتیجه کې په دې وطن کې تا سافت مارشل لا لګولې ده چې یو سړی ته تکلیف ورکې. دهشتګرد راځي، بدترین قسمه ټیکسونه دي، بدترین قسمه ګرانی ده، اس قسمه روزګار نشته دی او ته خلک فریاد کوي، هغه فریاد ته دباوی اواز چې ټولو موقع نه ورکې نو دا ماشاءالله دا ماشاءالله. کاروباریان او سوداګر وایي د حکومت دا ګام به د راتلونکي مالی کال لپاره د آی ټي د 10 ارب ډالرو برآمداتو هدف هم د یو لوی خطر سره مخامخ کړي. پاکستان سافټویر هاوسز اسوسییشن ویلي دي چې د فایروال په توندۍ سره لګول به سخت نتیجې راوړاندې کړي او مخ په وړاندې تلونکي د آی ټي صنعت ته د یو بدترین تباہي مخه ده. دوی وایي د انټرنیټ بندیز نه په ابتدایي توګه د 10 کروڑ ډالرو زیان اوریدلې دی او که دا لړۍ دوام ولري نو دا زیانونه به نور هم زیات شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.